ما سره وو ښه مجيب ما سره وو والله السلام علیکم ورحمت الله. تاسو خو دغسې کورونه وینئ که نه، ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري ظاهرا. ګوره دغه که فکر دی دغه ته موږ ورته خیړ وایو، څوک ورته لیب وایي که نه، کاږل ورته وایي. دا ټول په لاس شوي، اکثره په اطراف کې دغسې کورونه وي. دغه زه چې نن کوم کور کې ولاړ یم، تاسو پوهېږئ دغلته دا یو کوټه ده، صحیح ده، یو کوټه هغه طرف ته ده. په دغه کور کې تقریبا 3 کورنۍ دي او دا کور د داسې یو کاکا دی چې خپله یو پښه هم نشته ده، عصبي تکلیف هم لري، ناروغه هم دی. دغه کاکا یو لور وه، کونډه وه، او الله دې دې کاکا ته اجر ورکړي. ده په خپل دغه ځای کې د خپلې لور لپاره، د خپل مسیو لپاره والله کې څوک چا سره وکړي. خو لور د واده شوی زه خصوصا پښتنو ټولنه کې دا باید سره ومنو، دا بد فرهنګونه شته. نو الحمدلله دغه حاجي صاحب د خپل لور ته په خپل کور کې ځای ورکړ. موږ راغلو، دا تور سرې واړه واړه یتیمان ورته پاتې وو. لله الحمد موږ څه وکړ، بلکې قمر بنسټ څه وکړ، موږ تاسو سره په مجموعي درته یادوم چې موږ تاسو ټول سره دلته څه وکړ. تاسو وینئ راشئ، دا هم اشپزخانه یا پخلنځی، دا ښایسته کوټه، او ورسره دا د ناستې کوټه تاسو وینئ، دا د ناستې کوټه شوه. راسه لله الحمد، فرش مرس هر شی شوي، الحمدلله ثم الحمدلله. دا زموږ لپاره بس هر شی دی، دا زموږ لپاره خوشحالي، دا زموږ لپاره د زړه سکون، دا زموږ تاسو لپاره اطمینان، هر څه مکمل لله الحمد دی. بس دا کونډه خور دا راځي دلته او دلته پکې اوسېږي، یتیمان اوسېږي، ماشومان اوسېږي. دا څه فکر کوي چې دا به زموږ لپاره سکون اطمینان دی؟ قسم په بالله چې دومره خوند یې راکړی دی او دومره خوشحالېږم. زه پوهېږم چې څوک احساس لري به ټول خوشحالېږي، خصوصا تاسو هم. او ورسره دا تشناب دا دی تشناب شو. د پلار کور خو مو ورته ولیده که نه، د پلار یې دا کوټه او دا دیوال کج و کوږ دیوال دی، صحیح دی، او دې خواته د لورکۍ. ګوره دا امتحان دی، زه پوهېږم دغه د پلار په زړه کې به شی راځي چې لور لپاره مثال دا ځای ما ورکړه او دې ته دومره ښایسته کور. خو تاسو پوهېږئ چې الله تعالی ځینې بندګان داسې چې هغه اخلاص پرې نور تمام وي. دلته هغه پلار یې راځي، خبرې به ورسره وکړو. حاجي صاحب ته راشه، راځه ته، تاسو وینئ څنګه یې ته طبیعت دې ښه دی، قراري ده انشاءالله. د لور لپاره یې دا ځای وقف کړه، دی کونډه وه، څو بچي وه؟ دوه جنۍ ده، دوه هلکان ما ورکړې ده، دا ځای ورته تا ورکړه. دوه جنکۍ، 2 هلکان، او مېړه یې وفات شو. مېړه مړ. دا زړه دې ته خو مریض یم، دا زړه دې ډېر غټ نه دی چې د لور لپاره یې دونه ځای وقف کړه؟ لور ما سره وو، ښه ما سره وو، مجيب ما سره وو والله مجيب الله مړ شو، مجيب اول مړ شو، زه به پاتې شوم. ما سره وو زوم دې تا سره دلته اوسېده؟ کونډه ما سره وو. کونډه تا سره ده؟ ما سره ده. اوس ته کور کې بل سرپرست څوک لرې؟ ته خپله مریض یې؟ مریض یم. سرپرست څوک لرې کور کې؟ ښځه ده. بس یو مېرمن دی او ته؟ الله دې اسانه کړي، الله تا ته هم شفا درکړي، الله دې روغ صحت درکړي. او کور خو یې ښایسته جوړ دی؟ ښه جوړ. تا نه خو د لور کور ښایسته شو؟ ښه بلې دا کور مال وانم، ښه دا ورانه دی، وانم مال کور ښه ته وایې چې تا ته یې جوړ کړو. اوس خو دغه دی الحمدلله یو جوړ شو که نه، خو موږ خو یو ځای کې یو جوړو که نه، یا تا یا د لوره. ګوډې مې غریب یم، خو همدغه و چې دلته هم د لور لپاره درته کور جوړ کړه که نه. دلته خو کلي کې ډېر خلک غریبان دي، ټول ته خو نه کېږي که نه. والله ما موت شو، پاتې شو، ورته شو. نو حاجي صاحب هم غوښتنه کوي چې ما لپاره هم دا کوټه، نو موږ به انشاءالله کوشش وکړو، ښه خپل کوشش کوو، صحیح ده. ته دعا کوه او بس خالي دعا کوه. د دې د زړه دا دعا نه د ډایرکټ قبلېږي. الله دې ټولو مرسته کوونکو ته اجر ورکړي انشاءالله. دغه ما مخکې هم درته ویلي چې دې سپېڅلي کاروان سره یو ځای شي چې تر څو پورې د دغه مظلوم و بیچاره په دغه مخ باندې مسکا راشي، په خدای قسم د ټولې دنیا نه بهتره ده. الله مو خوشحاله دغه لینکونه وټساپ نمبر درته ښکاري، دغه سره یو ځای شي تر څو پورې د هېواد د وطن لپاره یو څه وکړو، صحیح ده.
السلام علیکم ورحمۃ الله. پوها او قلم بدی اوستر ملانا روانه دات تیرو برباد دیو راغوان ټاپی ټاپی